دې کې راز دا دی چې چا سره دې مینه شي او هغه څومره نه وینې نو محبت به دې زیاتېږي ورسره. دومره خو به چېرته څه لیدلي را لیدلي ماما. ضرور دا بیان تر اخره پورې واورئ، انشاءالله ستاسو به ډېره فایده وشي. ویډیو لایک کړئ، کمنټ وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ. زما یو کشر زوی دی، بیګا ما ته وایي چې ما ته یو سړي سوال را باندې کړی دی، خو ما ته وایي چې پلار ته به دې زما نوم نه اخلې. چې یو سړی خدای هم نه مني، رسول هم نه مني، قرآن هم نه مني، دین هم نه مني، مذهب هم نه مني، هیڅ نه مني، اب په څه قایل کې. نو ما ورته وایي چې هغه ته وایه چې ما سره خپله خبرې وکړي، نو ته ماشوم هلکې که زه تا ته وایم نو ته پې هغه پوهولی نه شي. سهار مې سړی ولیدو، زه پوه یم چې دا کم سړی دی. ما وی چې هلکه بېګا تا زما زوی ته څه سوال جواب کړی و؟ وی نه نه جي. ما وی څنګه دې نه و کړی؟ ټیک به اوس هغه سوال کې چې زه تاله جواب درکړم. وی جي هسې بایدیوی غوندې بایدیوی غوندې ما تړکې دا سوچ راغی نو چې مال مولانا صاحب نه زه شرمېږم او تپوس ترې وکړم که یو سړی خدای هم نه مني، دام نه مني، دام مال خویندې د څو دي؟ ویلې دوه. او مال مور د میندې د څو دي؟ ویلې یوه. مال واده دې کله دی؟ ویل یو میاشت یوه نیمه پس دی. مال چا سره دی؟ ویل تاسو ته پته نه ده پلاني سړي لور ما کړې ده. نو مال د هغه لور او ستا خویندو کې څه فرق شته؟ ویلې نه، هغه هم جینکۍ دي او دا هم جینکۍ دي. نو مال د خپلې خور سره دې ولې نکاح نه کولو؟ یا د خپلې مور سره دې ولې د شپې نه سملاستي چې تا هغه پردي کور جینۍ به کور ته راوړې؟ خو لنډ کار وکړه. داسې شو. ویل جي دا خو ناجایز دي. مال دا ناجایز ټکی چا ویلی دی؟ ویل دا خدای ویلی دی. مال اوس دې خدای ومنل، بس غوږونه یې ونیو، پوزه یې په دې ځمکه راښکه 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 چې مال چې جوړ سرمنې ته یې وړه. ویل بس چې معافي غواړم. اسان کار دی. ستا په دې دماغو کې دا چا چولی دي چې پردی ښځه کور ته راوله او خپلې خور سره نکاح مه کوه؟ دا چا چولی دي؟ وی چې دا خدای چولی. ما دغې ته خدای وایي. دا خدای چې ته وینې نه، نو خدای دغې ته وایي چې دا چا ستا په دماغ کې اچولی دي چې دا ستا خور ده او دې سره چې دی ناجایز تعلق دا جایز نه دی. دغې ته خدای وایي. داسې روان شو، بیا را واپس شو. ویل یو بل عرض کولی شي؟ مال وایه زه یېرېږه مه مانه، زه څه بلا خو نه یم. ویلې چې هر کله خدای دومره لوی عظیم ذات دی او دومره د خوند او د شان ذات دی، نو په کار چې د دنیا کې مونږ خو لیدلی وی لږ. دا مسانه خبره دا تا چې د چا لور کړې دا څوک ده؟ وی دا مې د ماما لور ده. مال ته ورکړه ځې راځې؟ ویل کله کله ورځم. ماله جینۍ ویني؟ وی نه، چې ما وګوري پټه شي. چا سره چې کویدن شوي که نه په داسې غم اورېدلي چې خاندې او که جاړې څه په لوی قهر اخته وي. کویدن شوي جینۍ چې نه، هغه د سخر نه هم پټېږي، خواښې نه هم پټېږي، چا نه چې کویدن که ملک سره هغه نه هم پټېږي. مال په دې مې پوه کړه چې د ماما لور دې د سکا وړاندې در نه نه پټېدل، اوس در نه ولې پټېږي؟ په دې راز پوه؟ ویل والله که پې پوه. مال دې کې راز دا دی چې چا سره دې مینه شي او هغه څومره نه وینې نو محبت به دې زیاتېږي ورسره. دومره خو به چېرته څه لیدلي را لیدلي ماما، څه خو به هم لیدلي. عاشق وی وعده وصل چو شود نزدیک، وعده وصل چو شود نزدیک، آتش شوق تیز تر گردد. محبوب سره د ملاقات وعده چې نزدیکیږي، نو د عشق اور نور تیزیږي.